بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالهادي ناصري یم یو ځل بیا غواړي چې د واټرشید ډیلینیشن یو بل درس ته ورسو. په دې درس کې موږ غواړو چې د یو بند د کاسې د اوبو حجم معلوم کړو. مثلا غواړو چې د واټرشید په آوټلیټ کې یو بند جوړ کړو. اوس په دې د اوبو په بند کې چې څومره اوبه ذخیره کیږي نظر د بند هایټ ته، یعنې مثلا نظر د بند ارتفاع ته څومره اوبه ذخیره کیږي، د دې اوبو حجم او د اوبو مساحت یې ورته چی کړو، معلوم کړو. د دې کار له خاطره زه ځم د ارقام صفحې ته. کله چې د ارقام صفحې ته رالم، دا زموږ د تېرې ورځې د درس نتیجه وه چې موږ هغه سټریمونه په چی باندې تبدیله کړل، په لاین یا پولي لاین باندې چی کړل، تبدیله کړل. کله چې د اوبو د حجم یا ذخیره معلوموم، زه خپل ډي ایم ډیټا چې مخکې مو اپ کړې وه هغه یو ځل بیا چی کوم، آن کومه. ښه، مثلا اوس دلته زمونږه لو ارتفاع چې ده، لو یعنې په دغه ډي ایم کې هغه 2095 ده او های مو څومره ده، 2602 متره ده. موږ به له لو ارتفاع سره چې 2095 ده، مثلا غواړو چې موږ یو بند جوړ کړو چې د هغې ارتفاع څومره وي، 10 متره وي. کله چې 10 متره وایو نو له 2095 سره 10 جمع کړو، موږ ته به د همغه بند یعنې له 2095 سره به چی جمع کوو، 10 ورسره جمع کوو. ځکه د دې له خاطره 10 ورسره جمع کوو چې د دغه ټیټه نقطه چې هغه زموږ دغه منطقه راځي، ځکه چې ټولې اوبه همدې ځای کې راټولېږي، هغه همدا ده. نو له ده سره چې 10 جمع کړې، دا معنی چې دا د بند ارتفاع څومره سوه، 10 متره سوه. یعنې له 2095 سره چې 10 جمع څو کېږي، 2105 کېږي. یعنې همیشه به تاسې کله چې د بند ارتفاع معلوموئ، نو هغه به له هغه ټیټه نقطه د ډي ایم سره به تاسې چی کوئ، هغه ارتفاع ورسره جمع کوئ، د بند ارتفاع چې هر څومره بند تاسې تړئ. پس له هغه نه به تاسې خپله پروسیجر یا پروسې به مخته بیایئ. همیشه د لو په دې معنا دی چې دغه ځای کې زموږ اوبه چی کېږي، راټولېږي، او های په دې معنا دی چې دغه اوبو نه زموږ یعنې له دغه نقطو نه اوبه په دغه یعنې له د های له جګو نقطو نه اوبه ټیټو نقطو ته چی کوي، حرکت کوي. نو موږ به له ټیټې نقطې سره یعنې له ټیټې ارتفاع سره موږ چی کوو، هلته به بند ورته تړو. کله چې بند ورته تړو، دا په دې معنا ده چې هلته زموږ باید له دې ټیټې نقطې سره نظر د بند ارتفاع ته مثلا دا چی کوو، ورسره هغه عدد ورسره جمع کوو. اوس مثلا زه غواړم چې بند څو متره وي، 10 متره وي. نو له 2095 سره به زه چی کوم، 10 جمع کوم چې دا څو راځي، 2105 راځي. ښایي دې کار له خاطره هماغه په سرچ وینډو کې راسټر کالکولیټر لیکم، چې دلته ما وینډو واځېږي، او یا له ارټول باکس نه سپیشل انالایز ټولز ته ځم. دلته یو وینډو لرو په نامه د ماف الجبرا، دلته راسټر کالکولیټر. زړه مو چې له دې طریقې راولئ او یا له سرچ نه راولئ. دلته لیکم کنډیشنل چې په دغه واټرشید ډي ایم کې چې دا واټرشید ډي ایم کې د لیس دین آر ایکوال ټو مثلا څو لیکم، 2095 سره چې 10 جمع کې څو کېږي، 2105
کامه دلته بیا سپیس ورکوئ بیا 2105 دغه سپیس مې دې له خطره ورکړ چې د اوبو سطحه ټوله چې ده یو لیول ده مثلا که هغه دې بند په بیخ کې وي او یا له بند نه بره څومره اوبه سره جمع کېږي د اوبو لیول ټول چې وي یو وي نو ځکه مې د دوم 2105 او د سپیس ورکړل چې ځکه د اوبو سطحه ټوله چې وي یو شی وي یعنې که هر چېرته موږ کلیک کړو د اوبو سطحه موږ ته چې کېږي یوه راکوي آوټپوټ به زموږ چې وي واټر والیوم وینې وي والیوم 10 مترۍ دا ټوله په راسټر کې ده بیا پس له هغه نه موږ په ویکټور ډیټا باندې تبدیلوو خپل عملیات به مخته پرې بیایي دا څو پروسو کې مخته ځي دا به تاسو یو مشخص فولډر کې مثلا زه په ما فولډر کې ځان ته چی کوم سیو کوم سیو اوکې دلته ما ته وایي دا د نوم چې ده وایي دا له 14 حرفو زیات ده یعنې د یو څو حرفې لرې کړم والیوم یعنې واټر والیوم شو اوکې ورته وایم نتیجه خلاص شوه اټکو مې واټر والیوم 10 متره اټ نو دا مې چی کړ اټ کړ کله چې دا اټ کوو دلته د اوبو چې ده سطحه موږ ته چې کېږي ښکاره کوي خو اما دا لا تر اوسه پورې په چی کې ده په راسټر ډیټا کې ده اوس غواړم چې دغه راسټر د واټر والیوم دا په چی باندې بدل کړم په یو پولیګون باندې بدل کړم د دې کار له خاطره زه چیرته ځم کنورژن ټولز ته راځم دلته لیکلی یم فرام راسټر په چی باندې بدلوم په پولیګون باندې بدلوم دلته به چې لیکم انپورټ راسټر د واټر والیوم آوټپوټ به زموږ چې سي یو پولیګون فیچر سي یعنې واټر والیوم څو مترۍ 10 مترۍ واټر والیوم دلته یو انډرسکور هم ورکړئ مشکل نشته نومونه به چینجوو ورته ځکه په یو نوم باندې چې کېږي نه اخلي دا اوس زموږ ډیټا ټایپ چې سو یا فیچر سو دا سیو کوم اوکې نتیجه مې خلاص شوه دا چې کوم اټ کوم واټر والیوم 10 متره دا نتیجه زموږ چې شوه اوس په یو پولیګون باندې تبدیله شوه اوس چې کوو ښه متوجه اوسئ دغه پولیګون له د عمومي واټر شید نه زه چې کوم اکسټراکټ کوم دا چې کوم اکسټراکټ کوم بیرته د واټر شید آن کوم اوس دا پولیګون ترې چې کوم اکسټراکټ کوم ځم سپیشل انالایز ټولز ته دلته یو وینډو لرو په نامه د اکسټراکشن دلته لیکلی یم اکسټراکټ بای ماس وایي تاسې انپورټ راسټر ورکوئ زه انپورټ راسټر واټر شید ډي ایم ورکوم او هغه فیچر وایي تاسو غواړئ چې هغه ماس کوي و هغه هم چې کوي تاسې ورکوئ هغه فیچر زما چې ده واټر وی لاس دا په دې معنی چې دا زما چې ده فیچر دی دلته مو هم دا فیچر شته دی چې دا فیچر چې کوم ماس کومه یعنې واټر یا داسې راواخلئ دلته خطا کوي اسانه سي نوم مو ورکئ په نامه د چی باندې یعنې واټر والیوم ډي ایم څو مترۍ یعنې 10 متره زموږ د بند ارتفاع ګوره واټر والیوم د انډرسکور چې معلوم شي یعنې واټر والیوم ډي ایم
10 متره. 10 متره زموږ چې د باندې ارتفاع ده. د مختلف نمونه ورکوو چې معلوم سي، یعنې دا نومه کې هم شي چې مثلا واټر والیم راغی، بل که هم واټر والیم د نمونې تغییر سي. دا ګوره موږ ته چې راکوي ډیټا ټایپ زموږ چې ده راسټر ده. دا سیو کوم. دلته یې ماته لیکلی چې بیا زموږ نوم له 14 حرفو نه چې ده زیات دی، نو دغه یو نمونه یې لږ زر ورته چینجوم، مثلا دا لرې کړم، اوکې ورته وایم، صحیح سو. نتیجه خلاص شوه. اوس دغه نتیجه ځان ته چې کوم اډ کوم، واټر والیم 10 متره ده، واټر والیم ډي ام 10 متره ده، اډ. نو دا زموږ چې شوه ارتفاع د رښتیا د باند ډي ام سي، مثلا چې زموږ له 2015 نه شروع تر 2105 پورې، یعنې د نظر هغو ته ارتفاع ته اوبه چې کېږي ذخیره کېږي. اوس چې کوو کله مو چې دا نتیجه هم چې کړه اکستراکټ کړه له دغه واټر شیډ نه، اوس زه ځمه آر ټول باکس کې 3D انالایز ټولز ته، دلته لیکلی یم چې راسټر سرفیس ته ځم، دې باندې کلیک کوئ، نه فنکشنل سرفیس ته ښه متوجه اوسئ. 3D انالایز ته راغلم، دلته کلیک فنکشنل سرفیس والیوم، دې باندې ډبل کلیک کوئ. انپورټ سرفیس کې به زه چې ورکړم دا واټر والیوم ډي ام 10 متره دا، یا دا واټر والیوم ډي ام 10 متره، او آوټپوټ به زموږ چې راسي ټکسټ فایل، یعنې دا یو نوټ پاډ فایل کې دا موږ ته چې کېږي آوټپوټ مو سیو کوي. دا به تاسې یو فولډر ورته مشخص کړئ، هماغه واټر شیډ فولډر ده، زه په هماغه فولډر کې سیو کوم. مثلا لیکلم واټر والیوم، یعنې د اوبو والیوم معلومول، دا سیو کړم، اوکې ورته وایم. پروسه مو خلاص، سرفیس والیوم هم چې سو خلاص سو. بیا اډ ډیټا ورته وایم، دا چې سو واټر والیوم ټکسټي فایل، یعنې نوټ پاډ فایل موږ ته چې کېږي واضحېږي، دا اډ کومه. کله چې تاسو د نوټ پاډ فایل ته ورسئ، رایټ کلیک به وکئ، اوپن ورته وایي، نو دا د اوبو موږ ته چې راکوي والیوم راکوي، چې موږ ته یعنې کلاس متره بند وتړو، نو دغومره اوبه موږ ته چې کېږي متر مکعب ذخیره کېږي. دغه د ایریا 3D دا معنی چې دغه نظر زیډ ویکتور ته موږ ته د هغو راکوي، د اوبو مساحت راکوي، یعنې ایریا 2D دا معنی چې موږ ته د اوبو ټوله مکمله چې راکوي سطحه راکوي. اوس دلته پلان هایټ چې زموږ د ډي ام ټوله ارتفاع یعنې 2095 وه، او ریفرنس مو چې و اباو، یعنې دې نه پورته، ځکه موږ لیکل لیس دین ایکوال ټو، او زیډ فیکتور زموږ اپشنل دی، یو دی، یعنې زیډ ډي ام ارتفاع مو یو ده، او دا عموما مهمه چې دغه د واټر والیوم ده، چې دغه د اوبو موږ ته چې راغی د اوبو حجم راغی، او دا د اوبو چې راغی هماغه مساحت راغی، یعنې کلاس متره بند وتړو نو موږ ته څومره اوبه راکوي 2,78,609 متره مکعب اوبه راکوي. اوس موږ څه پوهېږو چې دا زموږ د په متر مکعب کې دی دا اوبه، دا یې ده چې نه پوهېږو چې زموږ د خپله د ارکماپ د صفحې د لیر واحد چې ده متر ده، که چیرې فرض مثال دا فوټ وي یا ډیسیمل ډیګري یا بل واحد وي، یعنې نو بیا فاصله ځکه موږ ټول کارونه په شکل یو ټي ام کوو، نو موږ ته چې راکوي ټول متر راکوي.
او که بل واحد وي بیا مثلا که فوټ وي انچ وي به تاسو سات شرح انچ مکعب یا فوټ مکعب به درکوي نو زموږ واحد ټول چې د متر ده نو دا اوبه چې دي متر مکعب باندې موږ ته چې راکوي د دې اوبو حجم سو او دا د اوبو چې سو مساحت سو ښه دا و د اوبو د حجم یا والیم معلومولو طریقه په جی آی ایس کې ښه ورځ ولرئ کامیاب واوسئ د خدای په امان